Muslim English Language Institute. Dialogue. What are you doing? چی کار میکنی؟ څه کار کوي؟ I am making a cake. من در حال پختن یک کیک هستم. زه کیک پخوم. Where is your brother? برادرت کجاست؟ ورور دې چیرته دی؟ He is in the living room. او در اتاق نشیمن است. هغه د ناستې په خونه کې دی. What is he doing? او چی کار میکنه؟ هغه څه کار کوي؟ He is studying for a test. او برای امتحان آمادگی میگیرد. هغه ازموینې ته چمتوالی نیسي. When is he writing his homework? او چه زمانی کارخانگیش را انجام میده؟ هغه خپله کورنۍ دنده څه وخت ترسره کوي؟ He is writing his homework after 30 minutes. او پس از 30 دقیقه کارخانگیش را انجام خواهد داد. هغه له 30 دقیقو وروسته خپله کورنۍ دنده ترسره کوي. What is your mother doing? مادرت چی کار میکنه؟ مور دې څه کار کوي؟ She is cooking lunch. او در حال پختن غذای چاشت است. هغه د غرمې ډوډۍ پخوي. What is she cooking? او چی میپزد؟ هغه څه شی پخوي؟ She is cooking rice. او برنج میپزد. هغه وریژې پخوي.